د شپې ډیوټي چالو تسپیم پلاس کی خیرندا اغم دا دوربین په وخت کې لګولې نن ته او دا سټسکوپ چولا کوي کنه تاسو د ډاکټر ته په ایمان وي چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه نه سباله د پدې ستندر په دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويسته په جبر او باسا داسې بیا سترګم ولا د شي او ته په دې څه پوهیږي خوارشي چې سترګې د څه کوي ګوري لا باز ډاکټر دا یو خزه ولا راغلی و نو هغه خزه ته ویلې چې ټکی کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب کومه په ټټای کې خون نه او بیړی غرچی ټکی کې خون کړی دی هغه پښتانه دا پوښتنه چې ګنې په ټټای کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وای ټکی کې خون کړی دی هغه نو ما په ټټای کې خون نه کړی هغه رخصا څنګه کې ګان لیاي مریض دی غلطی نه سمجھدي بیا رانه نهستا نو محکارا کوا پرچرا والی نو محکارا کوا هغه ورته لمنو چته کړي ځانون می ګوري دا ستاسو ملک ډاکټران عرض مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لارشي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خو دوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ته ډېر ډېر غټ غټ کې خزله خیر کې لونه خې مسته کې چې په دې سرک د څه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيانې وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيانې دي بیبيانې زمونږ په علاقه کې یو معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو به یو نره غوندي لګي د بلې بلا ورته وا چولو سره ته غوس کړو باجه به راواغست ټولش په بد باجه غول او خزه به ورته غړې دلا چې څو وخت خدای رونی وو نو مال راغې ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیڑا غرق کړه کزه ډیپټي کمشنر تزم ستاسو خلکو کارو نه کینی والله که په کال کې ورشو کتانی پولیس تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولي یې چرته سبب بیل سن رانی ولي یې چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولسته خدای ورکی مال والی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونیسي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جی دا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز تاسو د لاسه په روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو تاسو په سر بز دوزخ تزم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډاوي دمه او پولیس درنونی سره منډه کوي هغه خادي وکړه کې را دغه کی اغم په مخ
لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وې نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو ګورئ په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دبکا شپکه الک اخلاق تا کړی وا نجی دا وچارانی تنگ تون کړه تا پټ کړی وې نجی ته بس تغفر دا وچارانی تنگ تون دیخوا وګورئ پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونی و په یو بلخانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وای جی خیر خیریت سزور زیاته وای نجی پر رضا سلام نه ګوره سبوی وای نجی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی بداز ما وخته را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي بریته تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف چې یا الله خیر پېښ کې ادا سي بریته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته بریته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاغدار ما خدای راستی کدا دنیا په څوک په بلاړی چې ورته حق بیاونه دی وای چې د مليانو څخه کار دی سملو تتل دا مولا په کې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې مې قران او حدیث پروت دی زپ کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چانه کړي بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولاړ درخواست پیدا سلاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب دک شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډه والے ما چلته وی پولیس به نسی مالواله ول درخواست مې راوړیو بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوي جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي وایرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د غرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو علم ربک هغه ورته غولې سر رب کې یو قف مړی بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جوړې د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالو تاسو وا هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خزاوي روټه غوړې نه خان مملا ټپولې عاملای د لډې لټپولې کور د مردین جمعات شاه
ملای د لډېله ټپولې ده چې خر خوې خو چې بارم وړی شي او که نه. و بېهوده قومه په څه پوهېږئ که نه؟ ملای د لډېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه. لکه یو ملا ته مې وایي چې هلکه خبره واوره، دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و. ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې. تاسو په ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده، خو لسو لوټې د جیبه راویستو زمونږ دې سره کارو د درد پیل په خدای کور مران کور. ملا هم خاڼ شو، تاسو به واه واه واه، ملا هم خاڼ واه واه واه، خدای دې خوله ټپه کا واه واه واه. او دا وویلې چا چې ملا هم خاڼ شو؟ دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی. خدای دې هغه کامیاب کی. ډېره مزه به وکړي، ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه. اوس خبره د اجراګانو راله. دی خوا وګورئ، ما ته وګورئ، یعنې مونږه په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي. مونږ په داسې ملک کې اوسېږو. مونږ په اریپور جیل کې وو، نو جلیا خان د خدای وبخي د باچا خان خورایو امونږ سره جیل کې استادو د دې ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې خو بیا مې یو مونکاتو چې مړ دي کجوندي دي خدای خبر. نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وزم نو په پاکستان کې بنو اوسېږم، په پټي کې به کوټه جوړم، پکې به اوسېږم. نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا وې داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تراوسته، یعنی د ته پټه د پاکستان نه بارخ کړي. نو مونږ په داسې دلمل کې اوسېږو چې اجرا ته اجازه ده، منبرای ملاو شوی دی، اجرا م الیکشن لړاولې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. دا اوس د لاټین زمانه ده، خدای ورک کا چې ورک شي چرته عقلم در کې شته که نشته. دا د لاټین زمانه ده، دا خو د راډ زمانه ده، دا خو د بلپونو زمانه ده، دا خو د فلش زمانه ده. ته به همغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دې د ولاړې ځان له غلخاني د ناستې ځان لئ د پروتې ځان لئ د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې لراله. د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه دوبو پریشر لګېدلی دي. 2 قسمه. یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یو کې نو پاغي کې به اوبه را چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي، ته به لاس نه وروړې. دویم قسم دا دی چې هغه بیا بند کې نو هوا به چالو شي، بیا به درته وچکي. نو ستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به همغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږ. شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي، شرابي وي، زناکار وي، خزه او لونه بربندې ګرځي او شاملات. نن هغه خلقو ته
معززین او شریفان ویلې شي. تا ما چې یو دا پټکی والا یا پرتوګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره هلته کلي کې یو دی وی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان ارباپان مرباپان دا څه دي؟ تاسو خیال راغی تاسو د هلکانو کمیس هم دې ځای کې څنګه دی هلکه دا دې ځای کې دی ولې تنګ کړی وی چې دا رستو ډاکخانه مې ښکاري. په داسې شرمېدلي بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی. نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نه